خادم صاحب تاسو د موجوده نصاب په هکله پوښتنه کړې ده، خو دا یو زبردسته پوښتنه ده چې دا نصاب داسې یو عجیبه څیز دی چې په ډېر لږ وخت کې د ځینې مصلحتونو دپاره بدلیږي را بدلیږي. نو موږ چې کوم څیز ته نن موجوده نصاب وایو نو دا په څو میاشتو کې بدلیدی شي. په کار خو دا ده چې نصاب د یو ملک د یو ټولنې د یو اولس د ډېرو بنیادي غوښتنو ترجمان وي، خو ترجمان به هله وي چې د یو قوم قامي شناخت او د هغوی ټولنیز چې کومې تقاضي دي هغه په نظر کې وساتلی شي. نو له بده قسمته زموږ نصاب یو خو هغه تقاضي چې کوم د انسان په تهذیبي ارتقا کې کردار ادا کوي هغه هم په نظر کې نشي ساتلی. زموږ چې کوم نصابونه جوړونکي دي په هغې کې هم د ځینې مصلحتونو ښکار شي خلک او نصاب په داسې انداز جوړ کړي چې کومه پالیسي ورکړې شوې وي او بیا په ټول ملکی نصاب کې بلکې د ملک نه بهر په نصابونو کې هم نصاب صرف دې ته ویلی شي چې کوم ټیکسټ بک دی کوم چې دغه کتابونه دي هغه نصاب ګڼلی شي. نصاب دا نه دی، صرف ټیکسټ بک د نصاب نه وي. دغه ټیکسټ بک چې دی دا خو د نصاب د ښودلو سورسز دي، ذریعې دي. اصل نصاب خو بیل شی دی. نو زه د نصاب په تعریف او وضاحت کې خو ډېر تفصیل نه بیانوم، خو زه دا یو مجموعي رای ورکول غواړم چې زموږ په ملک کې په مختلفو صوبو کې په مختلفو یونیورسټو کې د کالجونو په سطح د سکولونو په سطح او په هره پیمانه په یو دور کې هم نصاب د خپل دور د تقاضو مطابق نه دی پاتې شوی، ډېرې خامۍ لري او همدغه شان په ننني د نن موجوده دور په نصاب کې هم د اصلاح د اضافو د سمولو ډېر گنجایش دی. یعنی داسې وګڼئ چې د نن دور نصاب هم د نن دور ضرورتونه په صحیح معنی نه پوره کوي. بالکل خادم صاحب ما په ډیرو شخصیاتو کتابونه لیکلي دي، په نور موضوعاتو خو مې ډیر کار کړی دی، خو ځینې کتابونه مې ډایرکټ په شخصیاتو هم لیکلي دي. او ستاسو پوښتنه دا ده چې په تاسو چا کار کړی دی. نو زه دې لړ کې ځان خوش قسمته ګڼم چې په ما باندې هم ډیر لیک شوی دی. زما خیال دا دی چې زما د عمر په خلکو کې چې څومره لیک په ما شوی دی شاید چې په بل چا نه شوی، او دا هم زه ډېر خوشبختي ګڼم چې د کم لوړ معیار خلکو په ما لیکونه کړي دي. نو شاید چې زما د عمر خو څه چې زما نه د ډېرو مشرانو شخصیاتو په هکله هم هغه لیکونه نه شوي. د مثال په طور په سویډن کې یو پروفیسر دی انډرس ویډ مارک، هغه زما په کتابونو باندې او په ما باندې انګریزي کې لیک کړی دی په اوپاسالا یونیورسيټي کې، سویډن اوپاسالا یونیورسيټي. دغه شان د انډیا په علیګړ یونیورسيټي کې پروفیسر امتیاز حسنین په انګریزي کې زما د مقالو او د تحقیقي لیکونو جایزه اخیستې ده، په انګریزي کې هغوی لیک کړی دی. په انګریزي کې دغه بهرنو هیوادونو د سکالرانو نه علاوه زمونږ د پاکستان ډېرو سکالرانو هم په ما لیکونه کړي دي، او هغه د انګریزي ټول لیکونه زما خوږو ملګرو جوهر خلیل او شیر احمد خلیل صاحب راغونډ کړي دي او په انګریزي کې په ما باندې یو کتاب چاپ دی. دغه شان په اردو کې هم چې کوم لیکونه په ما یا زما په کتابونو شوي دي هغه هم زه ځان دپاره ډېر لوی اعزاز ګڼم. په هغې کې هم څو نومونه به زه تاسو ته واخلم چې د احمد ندیم قاسمي غوندې یو ډېر لوی دانشور او ادیب او صحافي او افسانه نګار او شاعر، قاسمي مرحوم، کتیل شفایی، ډاکټر سلیم اختر، ډاکټر انور سدید، ډاکټر وحید قریشي، امجد اسلام امجد ډیر لوی نوم دی. دغه شان نورم یو شمیر خلک دی، په هغې کې مظفر وارثي هم شامل دی. بیا زمونږ د صوبې ډیر لوی نومونه خاطر غزنوي، محسن احسان صاحب مرحوم، او دغه شان ډاکټر ظهور احمد آوان، صابر کلوروي، اشرف بخاري، د اردو ډیر لوی لوی لیکوال دي
چې هغوی په ما باندې او زما په کتابونو باندې لیکونه کړي دي او هغه لیکونه هم ښاغلي جوهر خلیل راغونډ کړي دي او په کتابي شکل کې چاپ کړي دي چې په هغې کې د ځینې پښتنو اردو لیکونه هم شته او هغه به غالبا چې 450 لیکونه وي چې هغه په کتابي شکل کې چاپ دي. حنیف خلیل شخصیت اور فن کې آئینه میں. بیا په پښتنو لیکوالو کې هم چې څومره د لوی پایي لیکوال دي نو بغیر د حمزه بابا او غنی خان نه چې د هغوی په وخت کې د هغوی په ژوند کې زه د ادب میدان ته داسې شکل باندې نوم راغلی چې هغوی په ما یا زما په کتاب لیکونه وکړي. خو د هغوی نه علاوه د 20 صدۍ چې څومره لوی لیکوال دي که په هغې کې اجمل خټک، کلندر مومند، همیش خلیل صاحب، ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب، لطیف وهبي صاحب، نور یو شمیر لیکونه چې په هغې کې یونس خلیل صاحب، اشرف مفتون او دا لیست ډېر اوږد دی. دې ټولو خلکو په ما باندې لیکونه کړي دي او دغه لیکونه د یو کتاب په شکل کې ښاغلي شیر احمد خلیل صاحب چاپ کړي دي چې په هغې کې نوم یې د همایون همدرد د یو نظم نه اخیستی دی، قد آور حنیف خلیل. نو دا 3 کتابونه په ما چاپ دي او ځینې ملګري اوس هم کار کوي، په کتابي شکل کې لګیا دي. ځینې یونیورسټو نه د تیسیزونو لیکلو کار هم روان دی، پروپوزل یې جوړې دي. نو دغه کار روان دی خو شکر الحمدلله زه خوشحاله یم چې که ما شخصیاتو ته درناوی ورکړی دی او په ځینې شخصیاتو مې کتابونه لیکلي دي نو ما ته هم ډېرو مینهناکو ډېرو درنو ملګرو او د دې دور لیکوالو درناوی راکړی دی او 3 کتابونه زما په فن او شخصیت چاپ دي او دغه سلسله لا روانه ده. ګران خادم صاحب، زه ستاسو پوښتنه دا ده چې د پاکستان نه علاوه کومو ملکونو ته تللی؟ نو لومبی خو زه چې دا وضاحت وکړم چې یو خو زما په مزاج کې دا د ډیرو ملکونو ته تلو او ګرځېدو ډیر شوق هم نشته. زما مزاج کې دا سیز دی چې کم ملک ته د تلو دپاره څه ضرورت وي، څه کار وي، څه جواز وي نو تلل پکار دي. خو ډیر خلک خو سیلانیان دي او هغوی سیل دپاره ځي. نو دغه د ملکونو د سیلونو مزاج خو مې نه دی. البته د 1-2 ملکونو د کتلو شوق مې په دې وجه دی چې هغه تهذیبي اقدار وګورم کوم چې د زرګونو کالو راسې د انساني ټولنې برخه ده. مثلا هندي تهذیب دی نو د هندي تهذیب جرړې د زرګونو کلونو راسې خورې دي. نو ځکه د هندوستان یا د انډیا ډېرې سیمې کتل غواړم، سره د دې چې سمې کتلې هم دي خو ډېرې مې نه دي کتلې. دغه شان ایرانی تهذیب دی نو ایرانی تهذیب هم داسې په ګوټ ګوټ کې د ایران چې کوم دی دغه د تهذیب رنګونه کتل غواړم. دغه شان چاینیز چې کوم چینایي تهذیب دی نو د هغې د کتلو ذوق هم لرم. او دغه د یورپ او امریکې او دغه څیزونو مې ډېر شوق نشته. خو بهرحال زه چې د پاکستان علاوه کومو ملکونو ته تللی یم نو یو خو زموږ د پښتنو وطن افغانستان دی. نو افغانستان ته خو 20-30 ځله تللی یم د مختلفو کانفرنسونو دپاره او د مختلفو ادبي پروګرامونو دپاره. سعودي ته تللی یم، د هندوستان ته تللی یم، په هغې کې ما 3 ښارونه کتلي. د یو ریسرچ پروجیکټ لپاره تللی یم انډیا ته، په هغې کې دهلی، رامپور او ممبئی دا مې کتلي دي. او ایران ته مې د تلو ویزا هم لګېدلې وه خو هغه بیا ونه شوه. نو اراده مې ده چې انشاءالله ایران ته هم تلل غواړم. چین ته هم زما یو ځل ویزا لګېدلې وه او بیا هغې نه هم پاتې شوم. دلته پاکستان کې د دننه مصروفیاتو په وجه کانفرنس ته روان وم خو لا نړم. خو زما را روان ټارګېټ دا دی چې زه چین او ایران او د هغه تهذیبي اثار زه وکتلی شم. دغه مې شوق شته. خادم صاحب، ما په 1996 کې واده کړی و او د الله پاک ډېر فضل، کرم او احسان دی. زما 7 بچي دي. په دغه 7 بچو کې زما مشرانې 2 لوریانې ماشاءالله په قائد اعظم یونیورسټۍ کې سبق کوي. یوه په فزکس کې ایم فل کوي او بله په میتھس کې بی ایس کوي
ما نه دا پوښتنه کېدی شي چې زه د پښتو ژبې او ادب لیکوال یم او بچي مې د ساینس تعلیم ته تللی دي. نو دغه دوه بچی د ساینس تعلیم ته تللی دي. ما د دوی د قدرتي صلاحیتونو مطابق آزادې پرېښې وې چې خپل سبجیکټ واخلي. خو زما په اوو بچو کې به انشاءالله داسې وي چې هغوی به د ژبې، ادب، تاریخ او اقدارو سره متعلقه میدانونو ته هم راځي. نو د الله پاک نه ډېر خوشحاله یم. بچي مې قابل هم دي، ډېر ښه هم دي او روان دي، او ژوند مې په دغه ذاتي معامله کې ډېر سوکاله او ډېر خوشحاله دی. زما کوروالا، زما کورودانې هغه لوستې نه ده، خو د هغې هم زه ډېر منندوی یم، شکرګزار یم چې زما د بچو په خصمانه کې او په تعلیم کې او په تربیت کې ډېر بنیادي کردار ادا کړی دی، او ما سره هم زما په ژوند کې د یو خوشحاله ژوند تېرولو لپاره د هغې کردار ډېر بنیادي دی. ډېره مننه ګرانو کتونکو. هیله ده چې د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد د نیشنل انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز د ډایریکټر، د اویا کتابونو مصنف، مؤلف او مترجم، د پښتو نامتو ادیب، شاعر، محقق، دانشور او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل دغه لنډې مرکې به ستاسو په معلوماتو کې څه نه څه اضافه ضرور کړې وي. دا مرکه هغوی سره په کال 2019 کې شوې ده او تاریخ سره خبرې کتاب کې چاپ ده. تاریخ سره دغه خبرې به جاری ساتو او دوام به ورکوو. انشاءالله د نورو پوهانو معلوماتي او علمي مرکې به هم ډېر زر تاسو په پښتونخوا ټي وي وکتلی شئ. یاد دې وي چې پوهان ډاکټر حنیف خلیل په خپل کار او زیار د مختلفو ادارو تنظیمونو لخوا په 500 ایوارډونو نازولی شوی دی، خو که په صدارتي ایوارډ هم هغوی ونازولی شي نو دا به د فن او خدماتو یو ډول قومي حکومتي اعتراف وي د کم چې هغوی پوره حق لري. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.